یو عدد په توان د صفر ولې یو کېږي؟ زه درته دلته په اسانۍ ثبوت کوم. ګوره ورته که زه فرض مثال ولیکم چې 4 پر توان د صفر، پوه شې دا څو کېږي؟ دا به څنګه ثبوت کړي چې دا یو کېږي؟ ګوره ډېر اسانه دی ښه. دا صفر نه دی، دا زه داسې هم لیکلی شم چې 2 نه 2 وباسي څو پاتې کېږي؟ صفر پاتې کېږي که نه؟ نو زه کولی شم داسې ولیکم. اوس زه چې کومه دغه نه دی، دا زه 2 ټوټې کولی شم، پوه شې؟ یعنې داسې لیکم 4 پر توان د 2 ضرب 4 پر توان د -2 باندې، پوه شوې؟ دا اجازه زه لرم د توان د قوانینو په اساس. دغه 4 پر توان د 2 هم داسې لیکمه، اما دا بل 4 پر توان د -2 چې دی دا مثبت کوم. څنګه به مثبت کوي؟ لاندې راولم، داسې دا چې لاندې راولې دا مثبت کېږي. ښه زه داسې اجازه لرم، پوه شوې؟ اوس زه چې کوم 4 پر توان د 2 هم داسې لیکمه او دا لاندې راکته کېږي. دا چې لاندې راکته شي داسې ځي. ښه پوه شوې؟ 4 پر توان د 2 څو دي؟ دا 4 ضرب 4 کېږي، دا کېږي 14. پوه شوې؟ او دلته څو دی؟ 4 پر توان د 2 دلته هم شو، دا هم 14 شو. 14 تقسیم په 14 څو کېږي؟ 1 کېږي. دا یو ثبوت دی، یعنې هر عدد پر توان د صفر څو کېږي؟ 1 کېږي. پوه شوې؟ او باید یوازې صفر پر توان د صفر دې سره غرض مه لره، نور ټول هر عدد پر توان د صفر 1 کېږي. په دې هیله چې پوه شوي یاست.